السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې چې تاسې په ټوله تر روغ جوړ او د عافیت جامې پرتاني. ملګرو په واتساپ کې د کوم څه ویډیو کال موږ کوو آیا دا محفوظ ده؟ آیا په واتساپ کې وایس کال چې موږ یو چاته کوو دا محفوظه ده یا هم چاته تصویر لیږو یا هم ویډیو لیږو یا هم بل وایس لیږو دا محفوظ دی او که نه دی محفوظ؟ غواړم په دې باره کې تاسو ته یو څه لنډ مختصر معلومات درکړم. هیله چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ. ملګرو انشاءالله په دې لاندې ویډیو کې تاسو ته مکمل معلومات درکوم چې په واتساپ کې زموږ ویډیو کال، وایس چاټ، همدارنګه ټکس میسج یا هم عکس لیږل یا هم ویډیو لیکل داسې موږ لیږو رالیږو آیا په دې کې څه مشکل مخې ته راځي او که نه د بل چا ته لاس ته ورځي او که نه ورځي. نو که چېرې غواړئ چې دا مکمل معلومات وګورئ دا ویډیو ستاسو لپاره ویډیو تر پایه پورې وګورئ انشاءالله تاسو ته مکمل معلومات درکوم. نو که چېرې هم ویډیو خوښ شوه ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو آیا زموږ په واتساپ کې ویډیو کال محفوظ ده او که نه ده محفوظه؟ ګوره ملګرو که چېرې تاسو واتساپ را خلاص کړئ او سیکورټي بخش ته ورسئ هغه ځای کې موږ ته لیکلي وایي ستاسو ویډیو کال څه کوئ یا هم چیټ څه کوئ ستا نه او مقابل هغه نفر چې چا سره کوئ د هغې څخه هېڅوک هم بل څوک نشي کتلی. یعنې واتساپ پخپله دا وایي کوم وایس کال یا هم ویډیو کال یا هم عکس چاته لیږي یا هم ویډیو چاته لیږي دا بغیر له تا نه او هغه مقابل نفر چا سره ارتباط نیسي بل څوک یې نشي کتلی. واتساپ داسې وایي. خو آیا زموږ ذهن کې زړه کې دا شک وي چې دوی به کتلی سي او که نه کتلی؟ ملګرو بالکل واتساپ دې کار څه زموږ کار نه لري چې زموږ وایس کال وګوري هم زموږ ویډیو کال وګوري یا هم دې شی وګوري بل شی زموږ سره دې هېڅ سره هم واتساپ کار نه لري. خو ملګرو زیاتره مخکې وخت واتساپ سته که چېرې ملګرو یو اعلان کړی چې ستاسو ډیټا موږ ګورو هغه دا ډیټا ملګرو زموږ نه ګوري. هغه ملګرو مثال په توګه هغه تا تعقیب کوي ته کوم شیان زیات سرچ کوي. مثلا ته فیسبوک ته لاړ شې هلته فیسبوک کې ته څه شی په اړه زیات سرچ کوي. مثال په توګه یا ته په یوټیوب ته لاړ شې یا ګوګل ته لاړ شې ته څه شي په اړه زیات سرچ کوي بیا د همغې مطابق په تا ته څنګه کې اشتهارات یا هم اعلانات وړاندې کوي. نور دا هېڅ مشکل نشته ده. یعنې واتساپ زموږ نور نه عکسو ته ضرورت لري نه هم ویډیو کال ته ضرورت لري چې هغه یې وګوري. فقط هغې موږ دومره تعقیب کوي چې دوی چې علاقه له څه شیه ده دا څه شي په اړه زیات سرچ کوي د همغه مطابق موږ ته اعلانات راکوي تر څو هغوی خپل بزنس ورباندې وکړي. بل ملګرو تاسو ته څو نقطو ته اشاره کوم دا کارونه که چېرې تاسو وکړل بیا ستاسو د واتساپ کوم ویډیو کال دی هم وایس کال یا نور څه شی تاسې ټرانسفر کوئ هغه خامخا د بل چا لاس ته ورځي. لومړی ملګرو لومړی هم د کال ریکارډر ده. ګوره ملګرو زیاتره ملګري دا کار کوي کله چې واتساپ کې چاته زنګ کوي یا هم په بل سوشل میډیا کې چا سره زنګ کوي هغې کال ریکارډر څخه استفاده کوي. دا ملګرو تاسو 100% ضمانت سره که چېرې تاسو له کال ریکارډر څخه استفاده کوئ نو ستاسو وایس کال یا هم ویډیو کال چې کوم د هغه بل چا ته خامخا ورځي. دا کوم کال ریکارډر چې چا جوړ کړی دغه نفر ته 100% ستاسو دا کومه خبرې چې دي دا ورځي. تاسو کوشش وکړئ له کال ریکارډر څخه استفاده مه کوئ. بل هم ملګرو څو واتساپ بې ځایه کارول مثال توګه بې ځایه واتساپونه کارول لکه واتساپ جی بي واتساپ پلس واتساپ پینګ دې ته ورته نور واتساپ اف ام دغه واتساپونه کارول ستاسو د وایس کال هم ویډیو کال په خطر کې اچوي. ملګرو په واتساپ بزنس او واتساپ مسنجر څخه دې نه بغیر د نور کوم واتساپونه چې موجود دي که هر واتساپ د ټول فیک واتساپونه دي دا ما او تا غوندې یو نفر راجګ شوی ده په دې واتساپ کې ایډیټ کړی دا واتساپ یې جوړ کړی ده. که چېرې تاسو واتساپ بزنس وګورئ واتساپ مسنجر وګورئ دا ځان ته کمپنۍ ده دا ځان ته ملګرو کنټرول لري دا هر څوک هیک کولی نشي او یا هم ستاسو خبر بل چا ته ور وړلی نشي او نه دا هم اجازت لري. که چېرې بیا تاسو واتساپ جی بي کاروئ یا هم واتساپ پلس کاروئ واتساپ پینګ کاروئ واتساپ اف ام کاروئ یا هم دلته څو ورته نور واتساپونه هم موجود دي که چېرته دغه واتساپونه تاسو کاروئ نو دا هم تاسو 100% په ضمانت سره ستاسو ډیټا به خامخا بل چا ته لاسته ورځي. نو کوښښ وکړئ ملګرو دغه شیانو څخه ځان وساتئ. نو که چېرې هم ملګرو دا څو خبرې چې ما تاسو ته وکړئ دا مو په نظر کې ونیولئ تاسو 100% په ضمانت سره ستاسو وایس کال یا هم ویډیو کال به بل چا ته په خطر کې نه ورځي. نو هیله چې دا معلوماتي ویډیو مې څه خوښ شوي اوس انفارمیشن تاسو ته حاصل شوي. نو تر بیا په رښتیا څخه خوندوره معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل تاسو ما په لویه بخښونکي خدای مو سپارم هر چېرته یاستئ ښاد او آباد